अस्सलाम वालेकुम ग्रान कतुन को जय मवेस महमूद और तासु गोरे आबासिन खबर नन पे खबर के विंटेज और क्लासिक कार शो चे अगर रवान दे और दल खलक ढेर खलक रवान दी और दे शो द पारा चे अगर चिकम गाड़ी दी आगा गोरी लग्या दी दे गाड़ी हवाले सर दा सुतु एम चिदा ढेर जड़ गाड़ी दी और अखपल हालत के मौजूद दी नो 300-400 न ज़्यादा गाड़ी दलता मौजूद दी और ढेर खलक दलता आगा गाड़ी कतलो द पारा चे अगर आजिमुंग सर मौजूद दे दी सर खबरों को दी सो ها نن تاسو د شو ته راغلي نو د شو حواله سره تاسو والله بس دا شو مو کتله دا ګاډي هم موږ ډېر کتلې دي خو دا سینټیک ګاډي م پیله ځل وکتل او ډېره مزې وکړه او هر چا ته وایي وروره چې داسې شو ته ځان لازمي را رسوئ د انټیک شیزونه ګورئ والله بس موږ خو پیله ځل د انټیک ګاډي وکتل خو موږ له ډېره مزه راکړه ستاسو ډېره مهرباني چې موږ هم دې کې لږ شامل کړو الله مې عزت وکړي. ګاډي دي لکه چې 1980 ماډل چې کوم راغلي دي دین علاوه مختلف انجنز پکې لو خلکو انسټال کړی دي او دا سره د پېښور د لپاره خوشاندې ماحول دی ځکه چې د لپاره پکار دی چې دا نوجوانان سونم دي دلته ځان نه رسي دا انوایرنمنت ته وګورئ تاسو د انټیک ګاډي لکه شور لایټس تاسو والی په خپل مثال سره سونه اولډ ماډل دی او خلکو سره انټیک دي دا خپل جنون حالاتو کې دي باقاعده انسایډ نم خپل حالاتو کې دي دا سي ګاډي پکې ما ولیدل چې هغه انجن خپل حالاتو کې دي خو ډېر ماشاءالله زبردست دغه سره دي او ریمز وغیرہ هم پکې ډېر خلکو انسټال کړي ټایرز وغیرہ دي کې اوس مختلف لکه داسې چې ما هلته یو 1980 ماډل ګاډي وکتلو هغې کې 7 کې انجن و او دا ما ډي چې شوق هم کتلی خو لکه ډېر غسته دغه به هم کولو پکې شاته ډرفټنګ به هم په خلکو کولو ریسینګ دپاره دي زه خپله سره شوقي مده دي شي که نه لکه زه ځان انشاءالله بس سبا ځان له مې یو 1980 ماډل ګاډی خوښ کړی دی هغه به انشاءالله دغه کوم سبا پرچیز کوم سره دلته د کلاسیک شو کې ماشومان هم چې دی هغه موجود دي او دینه لږ تپوس کوو چې دلته راغلي دي هغه زور ماډل गाड़ी چې دی هغه ګوري نو نوې ماډل गाड़ी خدي که زور ماډل गाड़ी خدي دینه تپوس کوو السلام علیکم بچې څنګه دا راته وایه چې دلته د شو کې راغلی نو ډېر زور गाड़ी ماډل دلته موجود دي نو نن سبا نه ماډل خدي که دا یو خدي ته دې حوالې سره زاړه خدي او دلته ډېر ښایسته وینټیج ګاډیان یو او ټول فیملیز ډېره انجوی کړه او پکار ده چې دلته همداسې شوز کیږي بچې دا راته وایه چې دلته کم ګاډي تاسو ته خوښ شو ډېر زیات دلته د فورډ هغلته ولاړ دی هغه مې خوښ شو او هغلته یو بل ګاډی ولاړ دی هغه مې خوښ شو او نن سبا چې کم ګاډي وروتي دي کرولا شوه هونډا شوه دې سره نور ګاډي دي هغه خوښ دي که دا زوړ ماډل ګاډي زوړ ماډل ګاډي ښه دي هغه مې خوښ دي سر یہ لاہور سے میں آیا ہوں اور بہت اچھا شو ہے جو ہے کار ریلی شو بڑی انوائرمنٹ موٹیویشن لوگوں کو مل رہی ہے اولڈ ہیریٹیج جو ہے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کا بھی جو ہم نے نہیں دیکھ سکے چیزیں ان چیزوں کے ساتھ ہم نے کافی انجوائے کیا ہے اور بڑا مزہ آیا ہے سر ہمیں ته یو ګاډي موجود دی او ډېر زور ګاډي دی او هغې مالک هم موږ سره موجود دی نو هغې مالک نه دا تپوس کوو چې دا کم سن ګاډي دی دې سره او دې بیا موډیفای کړی دی او هغې نه پس دلته د شو ته راوستی دی نو موږ سره مالک موجود دی دې سره خبرې کوو دې څه وایي ښه اول تاسو خپل تعارف وکئ او دا راته وایي دا ګاډی چې دی کم ماډل دی بیا تاسو دی دوباره چې دی هغه موډیفای کړی دی د دې حوالې سره تاسو السلام علیکم میرا نام احد ہے اور میں ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں پشاور کا ہی یہ میرے پاس جو گاڑی ہے یہ اس کو امریکن ملٹری جیپ کہتے ہیں یا وہیکل پرٹیکولرلی M151 اس کا نام ہے یہ 1966 سے اس کی مینوفیکچرنگ سٹارٹ ہوئی تھی اور یہ بیسیکلی ویتنام وار کے لیے امریکن آرمی نے بنائی تھی اس کے بعد ارلی 1970s میں یہ پاکستان آئی تھی پاکستان ملٹری نے تھرو آؤٹ دا ٹینیور 1971 کی وارز میں ملٹیپل وارز میں اس کو یوز کیا اس کے بعد ان لیٹ 1990s آرمی سے ریٹائر ہو کر تھرو آکشن سویلینس کے پاس آئی تھی اور ہم نے اب یہ لی ہے اس کو ماڈیفائی کیا ہے اس میں انجن چینج کیا ہے اور ابھی ایک پرسٹین کنڈیشن میں ہے ڈیلی ڈریون ہے ڈیلی رنر ہے آپ آرام سے اس کو کہیں پر بھی لے کر جا سکتے ہو تاسو دا راته وایي چې دې باندې څومره خرچه راغله او دا کم ځینه مطلب دا چا سره اول د فرسٹ آنر سو کو سیکنڈ آنر سو کو تاسو سو نمبر سو بیسیکلی دن پہلے دیس کم آنر ہو اگر فرام کوڑا خٹک ہو اور اگر ڈائریکٹ آرمی نے آکشن لائک دی واز دا پرسن ہو آکشن دا کار دین آفٹر دیٹ وی باٹ اٹ سو ان سویلینس منگ سیکنڈ نمبر باندھ دیو
और जनरली थ्रू द फर्स्ट आर्मी अमेरिकन आर्मी सर आगे ना बाद पाकिस्तानी आर्मी सर और फिर दैन द सिविलियन हो द फिक्स प्राइस को द नेसेसिटीज क्लोज कोलम हो मोर देन $1 million दे खर्च हुए थे